دا څه وجه ده چې د بعضې خلکو په زړه کې یره وي او چې د چا په زړه کې هم یره وي هغه ګورې په ژوند کې غټ کار نشي کولی. نو دا زمونږ په زړه کې دا یره څنګه راځي نن به انشاءالله زمونږ په دې باندې خبرې اترې کوو. خو زما په پښتنو زما دا ارمان دی چې ټول پښتونخوا کې شعور بیداري او پوهه راشي. د هغې دپاره زه مختلف کتابونه لولم او تاسو ته یې په مورنۍ ژبه کې په ساده طریقې سره در رسوم. اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې تاسو یې خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ چې په هغې کې هم پوهه او بیداري راشي. زه یم عبدالله عابد په سوات یونیورسټۍ کې استاد یم او د چارسدي اوسېدونکی یم. کوم ملګري چې موږ دې وخت کې ګوري هغې د خپل نوم د کوم ځای سره تعلق ساتي، څه کار روزګار کوي، ضرور موږ سره په کمنټس کې شریک کړي. یو جهان مننه به وي. اوس راځو خپلې موضوع اړخ ته چې زمونږ په زړه کې چې کله هم د الله پاک نه علاوه د بل هېڅ څیز یو یره وي نو مونږ او تاسو به په خپل ژوند کې غټ مقصد نشو حاصلولی. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.